د ملي اتل رحمان الله ګربز په ځای کې په یو ښکلي ماحول کې د رنګینیو او ښکلاګانو څخه په ډک چاپېریال کې یو ماښامنۍ جوړ شوی دی. سندره‌یار ده تو باید کسی لحجه که تو باید سندره والا دریم دوار ته زه راغلی یم. په دې وار کې مې شپې ډېرې زیاتې دلته شپږیزه کې مصروف یم یو. ډېر نندارچیان راځي پلیرانو ته ډېره مینه ورکوي. زه خپل هم ډېر ښه احساس کوم چې دلته لوبېږم ځکه همدې ځای نه کرکټ شروع کړی همدې ځای نه نړیوال میدانونو ته رسېږي. د غرو کې نه ما خو څه نه یادېدلی نو ته چې ډرایوینګ وطن ولې ګورې ته سیده ډرایوینګ ولې نه کوې ظالمه دا چې موټر چلې د غرو کې خلک ډېر ښه ناست دي. والا که مو خو خپله شپه زده کړي کوشش شته دومره خېټه به په مړي شي. داسې دا رقم انشاءالله د ټول افغانستان هر ولایت کې دا رقم برابر شي چې هر ولایت ته لاړ شي. ګربز خو ټولو ته معلوم ده، ټول افغانستان ته معلوم ده چې هغه سره کوم بیټینګ کې څنګه استعداد لري. یقینا چې موږ په خپلو کړو باندې فخر کوو چې موږ یو 15-16 لوبغاړو یو فکر یو سوچ و. هغه وخت کې به چا کرکټ ته دومره توجه نه وه، خلکو به و چې داسې اوزګار خیل دي. ډېر زیات مینه ناکه دی او انسان ته ډېره زیاته مینه ورکوي. دا مینه د ټول دنیا کې په یو ځای کړې ده. والله در نکاشنه کې ګران لارې بند وینه یاره ګلۍ ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې د نګیناسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون د طبي ویښتانو کرنې په برخه کې د سیمې په کچه معتبر روغتون دی. د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې تاسې ټول درانه دوستان به روغ او جوړ یاست او د صحت کلي به مو په تن وي. دوستانو تاسو ته معلومات دي چې په خوست کې شپږیزه کرکټ لیګ پیل شوی دی او دا د شپږیزې کرکټ لیګ یا د کورنیو سیالیو 11م پړاو سیالۍ چې دا بیا په خوست کې ترسره کیږي. نن شپه د ملي اتل رحمان الله ګربز په ځای کې په یو ښکلي ماحول کې د رنګینیو او ښکلاګانو څخه په ډک چاپېریال کې یو ماښامنۍ جوړ شوی دی. د ملي لوبډلې او د دې ترڅنګ د مختلفو لوبډلو لوبغاړي دلته راغلي دي. غواړو چې دوی سره هم داسې ځای ځای خبرې اترې وکړو، کیسې به ورسره کوو، خاطرې به ترې اورو، د دوی سره به بنډار شکل غوندې یو برنامه جوړوو د دې لپاره چې یادګارې پاتې شي او د خوست څخه دوی کومې خاطرې درلودلې دي او تر دې شیبې دغه سیالۍ څه ډول روانې دي، شپږیزې په اړه د دوی څه نظر دی او دغه راز په خپله د لوبغاړو د مینې او اتحاد په برخه کې دوی څه نظرونه لري. زه به داسې وکړم چې پیل به د دغه اړخ نه وکړم د خیره سره، ځکه زموږ برنامه چې دا نان سټاپ دا سټاپ کېږي به نه. د خیره سره کاکه دلته ناست دی، سلام دې ورسېږي کاکه، جوړ په خیر. مجیب زادران ناست دی او اجي صاحب نبي، دوی سره به لنډې لنډې خبرې اترې وکړو، بیا به داسې ورو ورو مخکې پسې ځو دلته د خیره سره. نو اجي صاحب سلام دې ورسېږي درته. سلامونه څه الله جوړي، صحت دې ښه دی، بخیر یې، خوست ته په خیر راغلی یې. مننه الله دې عزت وکړي. او ډېر خوشحاله یو چې نن دا دی په دغه ماښامنۍ کې له موږ سره تاسې را سره یاست په دې میلمستیا کې. خوست ته راغلی څه احساس کوئ او د دې ترڅنګ د خوست په اړه راته ووایه په پیل کې. خوست باره کې دریم دوار ته زه راغلی یم. په دې وار کې مې شپې ډېرې زیاتې دلته شپږیزه کې مصروف یم یو. خوست
ښایسته ځای ده چې راغلي هوا هم ډېره ښه ده ښه شوې ده سراسر بارانونه ورېږي او نه موږ بختور خلک راغلي یو درپسې دا خو همیشه دې بیا راځي نو بارانونه درپسې را روان دي ښایسته ده آباد شوی ده ډېر زیات سړکونه هم ډېر آباد شوي ښار کې دننه نو لا خوست ښار نه د باندې نه ووتو انشاءالله پروګرام به جوړو چې یو خوا ته چکر غونې نوروز وایي چې منګلو ته به لاړ شو خوښه دې نه ده چې منګل صاحب دلته لږ رانږدې شي نه عمل ده ښه ده زه خو منګل صاحب راځه ته هم را دې خوا شه د بانډار غوندې برنامه سره را جوړه کړو تا ته دې هم ځانګړی سلام ورسېږي جوړ په خیر خیر او خوشحاله یو چې نن ماښامنۍ کې را سره یې مننه علم قدر وکړه زه هم په خپل وار تاسو ستاسو د فیسبوک یا د سولې پیغام راډیو سول داسې دومره پخوانی نوم مې درته یاد کړ ماشاءالله سوله پیغام نه خو زه ډېره زیاته مننه کوم ځکه د دوی والد صاحب چې دی او دوی ورور مشهور قادر شاه انوار صاحب خو ډېر خدمت کړی دی د خوست دپاره او بیا د ځوانانو دپاره مننه در کوم او دا د 2004 کال نه دغه رادیو چې وه د کرکټ په سپورټس کې ډېرې لاسته راوړنې او نن چې دغه کرکټ ګورئ دغه ځوانان ګورئ دا د دوی د رادیو برکت دی نور هم دي خو د دوی بیا ځانګړی مننه خوشحاله اوسئ اجي صاحب نبي ویلی چې منګل صاحب چې دی چې منګلو ته وپه چکر ځو موږ ته چې دا لکه چې اوس خپلې ساحې ته لږ مارکیټینګ هم کړي ولا خبر خو داسې دی که نه چې منګل ته تر اوسه پورې زه خپله نه یم تللی ځکه چې ما خپل وطن دی خپل کلی ورته ویلی شي تر اوسه پورې زه نه یم تللی نو که د دوی په برکت شو چکر به مو ووایو مونږ به یې وګورو ځکه چې دا ډېر وخت کېږي چې منګلو کې بیا کوم ځای ټارګټ کېږي د خیره سره لدور ورته لدور خوله دا هغه هم ډېرې ښکلې منظرې ښکلې سیمې ښکلې ساحې لري حاجي صاحب بس منظرې خو م خوښېږي بس حالات دی کې چې ښې ښایسته منظرې او خوښې هم شي مننه خوشحاله اوسئ ګربز خاص هم نشته د ګربز په اړه د نظر څه دی څه ویل لرئ د د بیټینګ په اړه د د کارکردګیو په اړه زه خو یم که غیبت هم کوې تیار نشته نه که مخامخ یې موږ مخامخ هم ورته وایو هغه خبرې نه په شا خبرې موږ نه کشر به ګربز خو ټولو ته معلوم ده ټول افغانستان ته معلوم ده چې هغه سره کوم بیټینګ کې څنګه استعداد لري او ځانګړی استعداد په افغانستان کې نو الله دې نور هم توفیق ورکړي نور دې استعداد ته نور هم انرژي ورکړي د افغانستان ته نور هم ویاړونه راوړي مننه خوشحاله وروستی پوښتنه به عابد صاحب داسې یو پوښتنه وکړو چې د باندې هم بده ونه لګېږي زه هم لږ احتیاط ورسره کوم که نه د لوبغاړو سره ما ډېرې مرکې کړي نه دي ځکه دا سپورټ کې زما معلومات هم لږ داسې کم دي ماشاءالله بیخي تازه هم معلومېږي لا ځوان هم یې او که نه نو سپین ږیری چې نو ږیره کوي خو د یو سپین ویښته هم نه معلومېږي حاجي صاحب پام دی ورته نه بیخي ځوان ماشاءالله هغه چې وایي چې دا خبره کېږي اوس زموږ د کلي نجونو کې سپین ویښته زرغون شول د صابر غریب بریتونو کې نو حاجي صاحب دا راته ووایي چې نوره څومره انرژي په ځان کې وینې څومره حوصله په ځان کې وینې یاره ډېر زر په خبر شه څنګه منګل صاحب خپل وخت سره کوشش کو چې سټیپ بای سټیپ باندې کرکټ پرېږدو ریټایرمنټ نه منګل صاحب هم تېر شوی دا نور لوبغاړي هم تېر شوي واقعا چې یو 25 کاله چې یو لوبه کې مصروف یې او ژوند یې هم دا رقم لوبه کې مصروف وي نو پرېښودل یې لږ انسان ته سخت وي نو کوشش به زما هم دا یې چې په ښه توګه انسان پرېږدي او په عزت باندې پرېږدي او هغه انسان لوبغاړی چې هغه کې څومره انرژي څومره هغه پاتې د هغه په نظر باندې باید هغه لوبه باید پرې شي نو څه وخت مخکې هغه نیټه سړی نه ویلی چې په دې وخت کې خو ون ډے کې انشاءالله کوشش مې کې دغه زما آخري ورلډ کپ وي او T20 کې به وروستیو کې چې لیدونکو ته وایي چې خوشحال شي که بیت وي که ټپه وي که ټوکه وي که خاطره وي یاره یو شی مې هم دي زده مړه بیخي نه هېڅ خاطرې ښې ډېرې دي خو ټولې رانه هېرې دي دا د لکه چې حافظه کې لږه خط مې تاسو الله مظلوم کړو الله سه ورکړي ښه حاجي صاحب نو خوند یې وکړو چې نن برنامه کې ته هم راسره شوې دا د لوبغاړو په اړه د دوی د مینې د اتحاد په اړه ستا نظر څه دی څومره
خوشحاله دي؟ یقینا چې ډېر د خوښۍ احساس کوي ځکه چې که تاسو ته نوي معلومات خو ستاسو والد صاحب ته او قادر شاه صاحب ته هغه ته پوره معلومات چې په هغه وخت کې هېڅ وسایل نه وو د کرکټ نه میدانونه وو رادیو به وه اوس خو ماشاءالله تلویزیون نه دي نړیوال سټیج دی مونږ چې څومره فکر کولو د هغې نه زیات ځوانان مخې ته راغلي دي نو یقینا چې موږ په خپلو کړو باندې فخر کوو چې یاره مونږ یو 15-16 لوبغاړو یو فکر یو سوچ و که نه وخت کې به چا کرکټ ته دومره توجه نه وه خلکو به و چې داسې اوزګار خیل دي اوس الحمدلله ځای په ځای میدانونه دي اکاډمیانې دي نو دا ځوانان چې ګورو او بیا په خوست کې داسې میدان چې مونږ ګورو زه او حمید حسن پرون ولاړو نو ما وه چې کاشکې زه وړوکی وی په دې میدان کې مې لوبه کړې وی خو بیا هم شکر به چې نه نوي لوبغاړي راټوکېدلي دي سلسله روانه او دا ستاسې له برکته راټوکېدلي بس ستاسو محنت هم و د میډیا کور هم ودان نو کوشش به کوو چې همدغسې لکه څنګه تا د اتفاق خبره وکړه په ټیم کې ښه یونیټي ده ښه اتفاق دی خدای وکړي چې همدغسې دا سلسله جاري وي مننه خوشحاله اوسه حاجي صاحب خبرې مو ډېرې خوږې وې داسې به وکړو چې دا نور لوبغاړي به هم لږ لږ وغږوم داسې په تک تک کې قدم قدم کې خوشحاله اوسه حاجي صاحب دوستانو زموږ برنامه به روانه وي د خیره سره زدران صاحب سره دوستانو خبرې کوو سلام دې ورسېږي زدران صاحب وعلیکم السلام تاسو هم سلامونه صحت دې ښه دی بخیر یې شکر دی مننه خیر شته خبره دا ده چې د یو حوصله ناک عابد صاحب د یو تکړه او د یو تکیه لوبغاړي په توګه دی مشهور دی نن سبا زموږ او ستاسو په منځ کې د ټیم په منځ کې څنګه دا شپږیزه خوست راغلې ده او د دې په اړه وال خپل نظر ورته وایه ولا ډېر د خوشحالۍ ځای ده د سوال لپاره هم ښه زیری ده ډېر نندارچیان راځي پلیرانو ته ډېره مینه ورکوي زه خپل هم ډېر ښه احساس کوم چې دلته لوبېږم ځکه همدې ځای نه هم کرکټ شروع کړی همدې ځای نه نړیوال میدانونو ته رسېدلي یو نو دا چې دلته شپږیزه ده کله میچ ته ځو میچ کوو بیا خپل مینهوال راځي خوستوال راځي سپورټ کوي تشویق کوي نو ډېره مینه راکوي یعنې خوند خواله خامخا نو شپږیزه په وال ورخوست ته راولیدو د سره په څانګ کې دا به د نوي لوبغاړي چې راټوکېږي حتما به د هغه ملي ټیم ته هم ترېنه تللی شي په نظر ښه وځلېږي ضرور ولې نه همدې شپږیزې نه ډېر لوبغاړي ملي ټیم ته لاره پیدا کړې ده د اوس ټیم کې هم لوبېږي هغه لوبغاړي شپږیزه کې ښه پرفارمنس کړی کاکا سلام کاکا جوړ په خیر یورې بیا د موږ سره ملک سره ډېرې عابد صاحب هم سلامونه دلته لګېږي او عابد صاحب د کاکا په اړه که زه ووایم چې نن سبا ګربز څه ده یا نړیوال سټار ده یا نړیوال سټار دی دا د کاکا برکت دی کاکا نه وایي دا په خپله ګربز په مختلفو برنامو کې ویلي دي او ما یو برنامې ته نو څه احساس کوې داسې په ویل شو دلته نور ملګري هم لوړ دي او د خیره سره د سره هم لاندې لاندې خبرې کوو ګربز صاحب ته موږ نمرک وې ګربز صاحب راشد صاحب ګربز جوړ په خیر او مجيب تا ته هم ډېر زیات سلامونه ورسېږي مجيب ورمخته خبره مجيب زاري صح هو دا په بالکل ټول ته په ثبوت رسېدلې خبره ده یې دې کوی شاګ نشته هو څه یې نن د ملګري دا ورکړي د میلماسا دې کړي دا غږ کې باربیکیو ته یاد انګلیش کې د باربیکیو او په پښتو کې د پښتو کې د باربیکیو پښتو کې وتا سیخ کباب یې راشد اول خو تا داسې چې خاص خراغلاس درته وایو خوست او ډېر خوشحاله یم خیسته بالکل دا خو لکه چې لهجې زده کړې دي د سندره ده ته په خیس لهجه کې ته وایې سندره نو ډېر خوند کوي دوستانو نن د ګربز مېلمانه دي دلته لوبغاړي دي دا شریفي صاحب ولې دومره لرې رانه شریفي صاحب خیس نه ده هغه لکانو ده نه دلته به ته رایې
نو څه احساس کوي چې خوست ته راغلی راشد خان او څومره خوشحاله یې د خوستوالو مینه په اړه راته ووایه. خوشحاله خو ډېر یو چې راغلي وو مخکې هم راغلي خوست ته 10 کاله مخکې یو ورځ لپاره راغلي وو خو نه د ګراوند افتتاح دپاره دومره هم چا سره ونه لیدل نه وګرځېدو سهار کې رالو شپې بیرته لاړو نو اوس خوشحاله په دې یم چې یعنې لږ ډېر یې داسې څه وخت کې راغی هغې وخت کې خو دومره چا نه پېژندل که نه شروع کې 2014 نو اوس چې راغلو د دې خلکو مینه مو لیدله نه یوازې میدان کې بیرون کې د لاره چې راتلو د سټو کنډو نه چې راواوښتو نو د دې خلکو مینه به هغې ته نه لیدله سره کم دې لیدله موټر پسې روان و لارو کې ولاړ و ته خو داسې ناڅاپي راغی موټر چې ناڅاپي چېرته موخې ته به راته ودرېده وي راځه یو راغی راته مخې ته ودرېده نو وی راکښته شه ما ورته ویل خیر د باندې ناست وخوړی نه مال بوټان مې نشته ما بوټان ایستلي وو سفر اوږد و بوټان مې ایستلي وو ګیټ یې را خلاص کړو بوټان یې را واخیستل خپل یې را واچول راته اوس په راکوز شه دا یې مینه وه مینه وه اوس په راکوز شه ورکوز شه دا د خوستیانو مینه ده. نو تا نه مو دا پوښتنه وکړو د ملګرو د تاسې په منځ کې د مینه د اتفاق د کومه کچه دی داسې بانډار داسې تاسې خلک په سکرین باندې ویني داسې یو صحیح مو ډېر وخت نه ویني ګوره راشد د خبرو کې ډېر تکړه دی دا خبرې چې ته وکړو ولې دې خبر نه ساتلی مونږ زمونږ د خپل فامیل نه ډېر وخت خپلو کې زمونږ دوی تېرېږي او دا مهمه نه ده چې موږ صرف په ګراوند کې سره یو ځای وو مونږ تل کوشش کړی دی چې هر ځای کې سره یو ځای اوسېږو تر څو زمونږ د مینه او دغه محبت ډېر نور هم زیات شي او ناسته ولاړه کې یا په یو ځای ناسته کې دې کې برکت وي او مونږ کوشش کوو تل چې یو بل سره کېنو په هر ځای کې هغه که مونږ ننګرهار ته ځو که مونږ نو مهمه دا هغه نه ده چې مونږ خپله بیا ډبله شروع شي دا هغه مایک نه دی دی ته چې بیا ډبل ته شروع شو نو مهمه دا ده چې سره یو ځای او په اتفاق او په اتحاد یو دا اصل کې نه یوازې مونږ دا زمونږ کوشش هم دی چې خلکو دپاره د اتفاق او د اتحاد دغه لاره زمینه برابره کړي په هر ځای کې دوی سره یو ځای اوسېږي مینه وکړي محبت وکړي او بس راشد ته زمونږ خوست ته مینه محبت وکړي ډېره هرکلی ورته وایو چې شی دی نه مله کړي دي زه په فلمونه هم دا یو څه دا حقیقت دغه راشد چې دی دا نورې شیان نه خوري دغه بنډۍ او دا نه دا یو رقم سپینې غوښې خوري چې زه ابراهیم بیخي خوړی نه شو زه ابراهیم خوړی نه شو په هر ځای کې را پیدا کړي وربس او راشد کله چې تاسو فری ټایم پیدا کړئ بغیر کله وزګار نه کنه د کرکټ نه دا هلته تاسو یعنې په چشم مصرف وای خپل روزګار واخلي یو ساعت په 2 ټور ساعت وخت نه داسې 2 ساعته روزګار وي 3 ساعته خوب کې گیم کې لډو کوو مخکې به مونږ لډو ډېره کړه یو ګام سکرین او بیا کله کله به مو کتې کړې د منیجر اتاق کې به راجمع کېدو یا به ما اتاق کې کله کټ په هغې کې به راجمع کېدو اوس وخت کې لږ وخت کم شوی په زیمبابوې کې کوي در سره هر یو هېواد دا ویل دا لکه هر هېواد بیل بیل دی اوس طریقې هر یو هېواد خپلې لوبې دي زیمبابوې ته چې لاړ شو هغه د لډو هلته بل هېڅ شی هم نشته هوټل ته وتای نه شي بس همدا زمون په لاس کې وي که نه نو ځکه بیا نوین چې کله ټیم سره یي نوین هغه ځان سره فوټبال ګیم کوي بیا هم سره په جنګ یو ټوله شپه کله رانه ګټي او کله سفر د موزیک په اړه مې ډېرې خبرې اورېدلې دي چې دا په جهان کې ونه کله کله چې ملګرو په منځ کې دا ټوکې وي مسخرې وي موږ یو ملګری ده هغه د ډېر صفتونه کې رحمت الله دې صفتونه دې سره چې بنات شي چې به بل لوغاړي سره کېنه نه جیب سره چې کومې کیسې دي نن به صفتي سره تاسو په خوست کې ډېر ټوکې څوک دی مشهور ټوکې زه خو یې نه پېژنم سره کې نو بیخي زیات خاندي د سره یو بل دی فرید ملک بیا خو چې دا دواړه سره یو ځای شي بیا خو په ټوله شپه خاندي ته داسې جالبه خاطره ووایه چې تېره شوې وي مجیب ځکه ته یو مایک د خپله خو سوله لحظه مې سره غږېږي داسې جالبه خاطرې خو نشته دا خبره چې شپون سفر یار نه ویري دا تاسو لکه چې حافظې لکه کمزوري شوې کمزوري شوی والا نه دي خو د یو دم دا شی سړی نشي نو لیدونکو ته یو څه شی وایه څه کا ټوکه وي څپه وي بیت وي کنې ابیب صاحب خدا دې مرای رڼې کړې ترنم لګې سکي
ګوره مجیب خو مونږ د ټیم مالګه ده لکه په د باربیکیو کې چې مالګه نه وي بې خوند دی مجیب هم چې زموږ ټیم کې مالګه نه ده وایي مالګه ډېره بېکاره شی ده فرید ګوره نه فرید فرید غوړه ده غوړه دا د موږ زړه دی نه زړه خو خیر زړه د مالګه چې یو شي کې نه وي بې خوند دی مالګه نقصاني شی دی زړه خو دا صحیح خوراکونو کې دې څه شی خوښېږي خو ما باندې بلو د ډنډکۍ خوړلی وو میچ مو په میچ ورپسې چې رالم نو ما وایي چې لایټ خوراک تیار کړم مزه یې وه سبا پورې ویده وم دا موږ ته وایي ته کمزور زیات ګیلاونه کې شریفي صاحب چې بیخي زه غږېږم نه ځکه دا خو موږ ته سره ډېر غږېږي موږ چې تر سره د کمرې دې مخکې خبرې زده دي دا څه ښکلی زه اوس ننوتې خوا زیا چې دا زیا ډېر سپیشل شیدو جوړوي بلکل والا دې باندې کې یو نوم دی کله په ټور کې دروغ وایي دا خپل ځان خلاصوي دا خپله دومره ښه چای جوړوي زه نشم جوړولی ما به دا پوښتنه کوله چې تاسو چې هغې دا تاسو خپله مشبازي چې کوئ زه روش ښه جوړوم هغه وخت کله مې لږه مخکې ګربز نه وکړه موږ چې څه شی نن ماده دي د دې نه بهتر هم څه شی شته که نه والا که مو خو خپله شپزلي کړي خو شی شته دومره خېټه به په مړې شي صحیح داسې به وکړئ وای ټاپه یعنې وانې محبت یعنې داسې لږه د برنامه شریفي صاحب سره شاعرانه غونډې هم کو ځکه ماښامه یې دې پر خان صاحب هم آماده ده چې یو نیمه ټاپه باید وایي د شعر او شاعرانه خو ډېر پوتې خلک دي یو بیت دی نورو تو چې دا ترنم یې کې شي ترنم بیت زین چې ایره ما کنه دا کبدی وګنه ما سره نسی نه داسې یو وړوکی ترنم وایي داسې چې رشید درنه واوري رشید یادګر چا پیر په غرونو راغلل بارانونه یارا ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی دا تاسو خبرې که نه دا 2 ورځې باران یادګر چا پیر په غرونو راغلل بارانونه یاره ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی یا باران دی اوري و دی اوري یاره ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکړه واورېدې نه وری چې لارې بندوي نه یاره ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو شریفي صاحب واقعا زما لپاره او د لیدونکو لپاره به دغه برخه چې وي لږه یو بل ملګری راغی د خیره سره کپتان صاحب راورسېدو نو زه خو یم چې لږ به تاسې راښکته شئ السلام علیکم قسمته بخیر دې ته خو هغه روغله یو چترۍ چې دا شګرا ونه ورېږي څوک السلام علیکم السلام علیکم موږ برنامه راونه د خیره سره تر کې راورسېدی او مزه یې وکړه زمزمه هم پکې وشوه بیتونه هم پکې ویلی شوه لیوانې مټوکه هم پکې ویلی شوه بخیر راغلی شکر دی موسم دا دی باراني شو ځکه دغه شپه هم ورو په ورو داسې سره موسم خمار دی بلکل په دې ته وایي چې چوټا لندن دی او دا یې راسره نه ورې در په دې رقم حالاتو کې دا ګرمي کې دا بارانونه اوس بیخي خوند خبرې په موسم باندې صرف لندن د باندې مزه باندې هم ښایسته دی دومره ښایسته دی دومره باندې چې زه خو چې څنګه مشوره خلاص شي دا چې دا خوسته چې لاړ شي چېرته ځي نه ګرځي ګربزو ته چکر وایي زه منتظم نو زه منتظم ادمه تللی ګربزو ته ګربز صاحب شهیدي صاحب نه باندې خوشحاله نظر وکړو خو سره وغلی او شپږیزه کرکټ لیګ کې دا شیبه څنګه دو سره روانه ده څومره خوند وخولی ډېر خوندور ده ماشاءالله ډېر ښه ماحول هم جوړ ده
دې ځل مینوال هم ډېر راځي او انشاءالله چې مطمئن یم چې میچونه نور څومره زیات کېږي همدومره مینوال به نور هم زیات کېږي خو خیر بار صورت دا وایه سیدي صاحب چې دې شپږیزه کې نوي لوبغاړي هم شته نوي کسان هم راټول کېږي به حتما به ملي ټیم ته به رسېږي بلکل ډېر ځوانان دي ماشاءالله چې په دې ټورنمنټ کې نوي دي او لومړی ځل یم ده او انشاءالله زه مطمئن یم چې دې ټورنمنټ نه به ډېر داسې ځوانان چې هغه باید الف یا دوه کلنې لپاره لوبېږي او را به شو یو خبره زه موجب نه پوښتنه کوم ډېره مې څو وارې موږ ملګري وو که نه پوښتنه کوم دغه پوسټ لاره کې چې راځي زیاتره دغه خلک ناست موټرو ته ګوري راګوري دا ولې موجب هم اکثر د غرو کې نه سره ناست مجبتو ته معلومات ما خو سبا نه لیدلی نو ته چې ډرایوینګ وطن ولې ګورې نو سیدا ډرایوینګ ولې نه کوې ظالم دا چې موټر چلې د غرو کې خلک ډېر ناست دي د هغه ناست دي په دیوالو ناست دي په هغه ناست دي موټر یې ما ته پټوله کې دا وایي دا موټر یې شمالي داسې لکه چې مخکې بحث شوی ده ځکه نو دا پوښتنه ما نه ځکه وم نو دا وایه شاعري صاحب که دغه شپږیزه لیګ په هماغه کابل کې کېدلی آیا په دومره کسه مینوال به راغلی وای ولا هلته مینوال راځي په عموم کې د ولایاتو نه ډېر راځي خوست نه به راتلل ننګرهار نه به راتلل دې ځل پښتانه دغه خوست راغلي لپاره یو ښه میله هم ده لوبغاړي هم ټولو نږدې نه وکتل او د ټولو البته یو ارمان هم چې دغسې لوبغاړي راشي په ایونټ کې برخه واخلي مننه خوشحاله اوسې شهیدي صاحب وروستیو کې لیدونکو ته یو څه ووایه چې خوشحاله شي هر چې شدي چې زړه کې ګرځېږي داسې یوه خوږه خبره پسته خبره ورته خبرې خو ډېرې دي او بس کوشش دی وکړي چې تعلیم او د افغانستان کې چې افغانستان په ټولو کارونو کې چې دوی ته ګټه رسېږي دوی باید د افغانستان لپاره کار وکړي او ډېر خصوص مننه بلکل دا تر ټولو رنګین او خوشحاله اوسئ برهان هم سره په کامره کې ډېره زیاته همکاري وکړه ده نه هم ډېره زیاته مننه دی به هم په د خیره سره په آینده کې ډېر تکړه ډېر قوي او زموږ اساسې تکیه لوبغاړی دا اوس نستوری دی که اوس وایه د تمرین په حال کې څوک دې ډېر خوښېږي کرکټ کې باسکټ کې داخلي کې کومه ده بس کې دا کې بال کې بس نو او دې څه ډېره مننه خوشحاله اوسئ غضنفر هم راورسېدو دوستانو ده سره به لنډې لنډې خبرې وکړو بېګا شپه یې موږ سره ډېرې ښې خبرې وکړې غضنفر صاحب سلامونه د مجیب بار یو ویلې کش کوي پته هم نه کوي دا کوم راز ده مجیب خو خوږ ده که نه خوږ ده غوړې غوندې خوږ ده که نه شاته غوندې ووایم که نه وایم غضنفر ماشاءالله ټیم کې ډېر هره واله کیفیت ورسره په دومره کم وخت کې مطلب هر چا مطلب ګډوډي ورسره کېږي چې مطلب ځان سره یې بوځي یا کرکټ ته مطلب ګپشپ ورسره ولګي بهر ته نو ځکه ما باندې ډېر ګران بلکل تېره شپه مو یو څه خبرې سره وکړې داسې لنډ غوندې بانډار هم په هغه کې ډېر مهمې خبرې هم وشوې او موږ ته هم داسې څه وویل چې موږ دې خپله ځون ګرون کړو غضنفر صاحب خوست ته راغلی خوست په اړه څه خوست خو مجیب ډېر زیات صفتونه کړي دي وایي خوست کې خو وایي موسم وګورئ دوړې نشته او موسم ټول تک شین ده نو اوس راغلو هر څه مو لیدل څو ځلې مخکې راغلی دوه ځلې مخکې راغلی کوم کوم ځایونه دې لیدلي دي اوس مې لیدلی د ښار مې لیدلی د نوره هغه ته نه ولسوالیو ته پکې نه ده والا د وګړي دا خبره چې دا یا ټایم پیدا شي چکر وګرځي خوان به وکړي چې خوشحاله دې ځای نه ولي خفه لاړ نه شي د خوست هر ځای خوست خلک وایي ماشاءالله یو ما به ډېر زیات خوښېږي مینه ناکه دي ډېر زیات مینه ناکه دي او انسان ته ډېره زیاته مینه ورکوي
دا مینه د ټول دنیا سره یو ځای کړې بالکل والے در میں کاشنے کی گراؤنڈ چون با موسم بارانی دی موسم خمار دی خمار باران دی تیاره د خوشې لاره د باران دی او ته نو څه به ووایم وروستیو کې څه میسیج څه پیغام بس ډېر زیات خوشحاله شو چې دا وایي دې ته راغله خوست د سره کوم دې نه کله چې دی هغو سره هغه ګراوند نه باندې هر څه لیدل وسو داسې دا رقم انشاءالله د ټول افغانستان هر ولایت کې دا رقم یو برابر شي چې هر ولایت د لاړ شي مننه خوشحاله اوس یعنې زونونو ته او ولسوالیو ته حتی ولایتونو ته دې مږیزه ورسېږي ډېره مننه تانه او مجید یو ځل بیا تانه مننه خوشحاله اوسئ دوستانو برنامه قرار عابد صاحب نو دلته لیدلی شي لیدونکو باندې چې د لمبلو حوض هم همدلته شته مختلف ګلونه دي مختلفې ونې دي ښایسته ماحول جوړ شوی دی د لوبغاړو د تفریح لپاره د دوی د پام د بدلولو لپاره به زما نظر دا دی چې نننۍ مېلمستیا ډېره رنګینه تمامه شي او د دوی لپاره به هم واقعا یو یادګاري شیبه وي نو اوس به قرار برنامه هم سره راټول کړو بیا به هم کوشش کوو چې له مختلفو لوبغاړو سره حتی په شپږیزه کې د تماشچیانو سره د نورو راغلو دوستانو سره خبرې بیا هم چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې ما سجاد شاه عابد زادران ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ